زیمبابویانو هم پیغور راکړل. سلام او مینه دوستانو، وخت مو بخیر. د مطلب له شریکېدو مخکې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د زیمبابوې د کرکټ ځینو لوبغاړو داسې پوسټونه په ټویټر کړي وو چې کله خبر شو چې افغانستان کرکټ ادارې شهزاد له انګلستان نه په داسې بې عزتۍ رخصت کړ، موږ سخت خفه شو. هغوی وویل چې موږ دا فکر کاوه چې ګنې شهزاد به په افغانستان کې تر ټولو زیات مینهوال او پلویان لري، خو لیکن هغوی هیڅ هم ونه ویل. هغوی ویلي چې همدا شهزاد دی چې افغانستان خلکو ته د کرکټ په ژبه ور وپېژانده او هر وخت یې ورته لوبې ګټلې. ښه مثال یې موږ زیمبابویان یو. شهزاد محمدي همیشه د زیمبابوې خلاف ښه ځلېدلی دی، نو بیا ولې دومره بې عزتي ورته ورکړه؟ که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.